شم همت صد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت صد خپلو مشرانو. السلام علیکم کتونکو، زه نعمت زاده یم او دا وخه د یو بل مشر سره ناست یم، د یو بل سپین روبي سره ناست یم. دوی سره به په دې اړه باندې خبرې کوو چې آیا په دوی باندې کومې ستغې تېرې شوي دي، کوم تکلیفونه تېر شوي دي، په کوم عمر کې مزدوري ته لاس غاړه ایښې ده او اوس آیا مزدوري کوي نه کوي او اوس څه حالات دي، هغه وخت کې څه حالات د پښتنو. السلام علیکم. مشر څنګه یې ښه؟ لږ خبرې به لږ په زوره کو، بار شور دی که نه چې د اواز پوره راځي. ستاسو نوم څه دی او د کلي کې د کوم ځای نه؟ زما نوم دی سالار یم د سوات. په سوات کې د کوم ځای نه؟ افاظاخېل یم، بره جاني ورته وایي، د جاني وایي. ښه، دا راته ووایئ چې تاسو په کوم عمر کې وایي چې تاسو مزدوري شروع کړې وه؟ د 4.5 روپۍ دیاړۍ باندې ما کار شروع کړی. عمر مو څومره و؟ تقریبا شپږ اته کاله، 10 کاله عمر. دا خو ډېر وړوکوالی نه دی، دا خو د لږو د منډو ترړو عمر و. نو تاسو مزدورۍ ته غاړه کېښو، وجه څه وه؟ غریبي وه که نه. نو آیا هلته مو دا کار کوو کلي کې یا په کلي په خوا کې چېرته په بازار کې که چېرته بل ښار ته تللي؟ نه، دلته کې کراچۍ کې. ستاسو پیدایش د کراچۍ دی؟ پیدایش مې د کلي دی. واړه راغلي وو، بس هغې ته وایي دلته کار مې کوو. لومبنې مو څه کار شروع کړی و؟ دیاړي به مو څومره وه او څه مشکلات وو په هغه وخت کې؟ هغه وخت کې غریبي وه. 4.5 روپۍ دیاړي وه چې څو کمپنۍ کې به مې کار کولو. هغې نه بعد بیا بل نورو کمپنیو کې به مې کار کولو. نو دغه 4.5 روپۍ به چې تا واخیستې نو په دې به تا کومه خرچه کوله په کور کول راشن ماشن، نو هغه به پرې پوره کېدو نه کېدو؟ په هغه وخت کې ګراني وه نه وه؟ نه وه ګراني، 4 انې 10 روپۍ 40 کیلو وړو مې لرلو. او هر څه ارزاني وه. تنخواه به یې سم یې واخیسته، مور له به ورکړه، هغې ورته راشن ماشن وخت دغسې تېرېدو. وخت دغسې تېرېدو. بیا څومره عمر کې تاسو چې کوم دی نو د واده انتظام شروع شو یا د واده غم ښادۍ دپاره چې کوم دی نو کور والا منډې ترړې شروع کړې؟ تاسو په هغه وخت کې څومره عمر کې وایي څه کار مو کوه هغه وخت کې؟ هغه وخت کې لاخاني مل کې ما کار کولو، 20 کاله عمر و. لاخاني مل کې مو څه کار کوو؟ ماشین به مې چلاوه، کارونو ماشین. بیا هغې ته 40 روپۍ دیاړي وه. نو که دې خیر کړی وي زمونږ د دې غریبو خلکو په ژوند کې د خوشحالي وي دغه یو د واده وي، نو د هغې واده تیاری مو څه کوو؟ څه تیاری دې کړی و؟ کپړې دې څنګه جوړې کړې وې یا پیسې وې نه وې یا د ښادۍ دپاره مو څه غم کړی و؟ بس خالي خپله کور والا مې له لاسه ونیو، کور ته مې راوستله. دومره په اسانه ده د هغو پرېښوده؟ او جي بالکل. وجه څه وه؟ هېڅ وجه نه وه، غریبي وه هغه وخت کې. لکه څه خادي وادي مو به نه وه کړې؟ نه نه، خالي مادي وه. دا واده هم په کراچۍ کې کړی و؟ چې دلته کړی وه. بیا اوس د خیره سره څو بچي دي؟ اوس زما د خیره سره 9 لوڼه یې 3 زامن دي. د ټولو ودونه شوي که نه لا پکې څه پاتې دي؟ 3 لوڼه مې پاتې دي او 2 زامن پاتې دي. بیا چې تاسو دغه ملاخاني مل له کار پرېښود بیا مو څه کار شروع؟ بیا د ساګو کار شروع کړ، باغونو کار. ساګ به دې اخیستل، بیا به دې بازار ته راوړل، خرڅول به دې، نو په دې به دې څومره ګټل؟ په دې کې په روپۍ کې 1 روپۍ به یې وګټله، په روپۍ به یې وګټې اخیسته، په 2 روپۍ به یې خرڅوله. هم په دغه کراچۍ په کوم ځای کې؟ په دې کراچۍ غني چورنګۍ نه به یې راوړه، دلته بنارس چوک به یې خرڅول. هغه د لاخاني مل د کار نه ښه و چې تاسو دا کوو؟ هغه لږ ښه وای که لږ پیسې پیسې پکې وي. بیا دې ځان له مطلب د انسان مزدوري کوي که نه، بیا واده وشي، بیا بچي وشي، د سړي سوچ یو غم وي که نه چې یار کور مې جوړ کړی، کور مې دغه لومړنی کور دې په څو جوړ کړی، په څو دې هغه څه وشتې یا اوس هم په کرایه پاتې کېږي؟ یا اوس په کرایه پاتې کېږي. لا اوس هم په کرایه یې؟ جی جی. لکه خپل کور را توفیق لا نه دی. نو دا تاسو څه ګڼئ چې آیا په دغه وخت کې چې کوم د واده پر ستاسو عرصه وه د کار د کولو نه 18 کالو په عمر کې مو کار شروع کړو او 22 کالو په عمر کې مو واده وکړو، نو په دغه درمیان کې ستاسو داسې سسته وخت تېر کړی چې تا ته یاد وي چې دا خبره ډېره ستغه وه یا دا حادثه ډېره ستغه وه یا دا کار مو ډېر سخت کړی و؟
نو کارونه خو ګران سخت وو خو مطلب مجبوري به کار به وو بغیر مجبورۍ نه خو نه کېږي مجبوري به کوله شپې به چې ستړی شوې څه به دې سوچ بس ما به یا الله ته ثواب وکړو دغه سوچ مې نه او هغه ستړتیا لا تر اوسه پورې ده او جی اوس هم کار کوي جی وسم کار کوم गाड़ी چلو امیر پاکمان کې गाड़ी چلو ها نو په ګاډي کې بس تاسو ګټي بس ماله 25000 روپے تنخواه راځي نو دا نننۍ 25000 او د هغه وخت 200 او 300 دي ته په کوم نظر ګوري کمی نه هغه ډېرې خوږې دا 25000 کې تاوان دی هغه 40 روپے خوږې ها وجه مهنګای ده ګره 25000 ګران شي او بچا څه کوم زمانو ودونه د کړي تاسو یو ځای پاتې کیږي کنه جدا شي نه یو ځای پاتې یو ځای پاتې اوس هغه کار کوي نو تا ته دا نه وي چې اوس کار مکوا یا کینا یا خالی اجر جمعه سمباله وای راځه ولې نه ما ته کینا نو کار مکو خو گزاره نه کیږي او گزاره نه کیږي څه غني دا نوې نسل د مشرانو دا کړهو پیجنی د مشرانو دا تیر ستغ وختونه پیجنی نه پیژني حیران شم همت قصد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت قصد خپلو مشرانو زار د پښتو